يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کله چې تاسو پر استنیدو دوی ته راورسیږئ نو دوی به راز معذرتونه وړاندې کړي، خو ته په ډانګ پیلي ووایه چې پلمې مه کوئ، موږ به ستاسې په هیڅ یوه خبره اعتبار ونه کړو. الله ستاسې حالات موږ ته ښکاره کړي دي، اوس به الله او د هغه پیغمبر ستاسې کړنچاره وګوري، بیا به تاسې د هغه ذات لوري ته وروګرځول شئ چې په پټو او ښکاره هر څه باندې پوهېدونکی دی، او هغه به تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کول. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ستاسې د راستنېدو په وخت کې به ستاسې په وړاندې قسمونه وکړي تر څو چې تاسې ورڅخه صرف نظر وکړئ، نو پر اختیار تاسو له دوی نه صرف نظر وکړئ، ځکه چې دوی ناولی دي او د دوی اصلي زائد او زخ دی چې د دوی د ګټې په بدله کې به ور په برخه شي. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. دوی به ستاسې په وړاندې قسمونه وکړي تر څو چې تاسې ورڅخه راضي شئ، په داسې حال کې چې که تاسې له دوی ناراضي هم شئ، خو الله به هیڅکله له داسې فاسقانو څخه راضي نشي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. دغه د باندې اوسیدونکي عرب په کفر او نفاق کې ډیر زیات کلک دي، او د هغوی په باب د دې خبرې امکانات زیات دي چې د هغه دین له حدودونه بې خبره پاتې شي چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی. الله په هر څه باندې پوهیږي، د حکمت خاوند دی. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. په دې د باندې په اوسیدونکو کې داسې کسان شته چې د خدای په لار کې چې څه لګوي نو هغه پر خپل ځان باندې د زور قلان یعنی تاوان ګڼي، او ستاسې په باب د زماني د څرخ انتظار باسي چې که تاسې په کوم غم اخته شئ نو هغوی به له خپلې غاړې نه د دغه نظام د اطاعت غاړکۍ ایسته کړي چې تاسې د هغو په غاړه کې اچولې ده، په داسې حال کې چې د بدۍ څرخ په خپله پر هم دوی مسلط دی، او الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. او له همدې باندې چانو یعنی د باندې د اوسیدونکو نه ځینې خلک داسې هم شته چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، او څه چې لګوي هغه الله ته د نږدې کېدو او له پیغمبر نه د رحمت د دعاګانو اخیستلو وسیله ګرځوي. هو هغه ارومرو د هغو لپاره د نږدې والي وسیله ده، او الله به ارومرو هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي. په باوري ډول الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
ذلك الفوز العظيم. هغه مهاجرین او انصار چې هغوی تر ټولو د مخه د ایمان بلنې ته په لبیک ویلو کې وړاندې شول، دغه راز هغه کسان چې وروسته له ریښتینولۍ سره په هغو پسې راغلل، الله له هغو نه خوښ شو او هغوی له الله نه خوښ شول. الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. همدا ډېر لوی بریالیتوب دی. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ستاسې شاوخوا چې کوم بانډچیان یعنی د بانډو اوسېدونکي اوسېږي له هغو نه زیاتره منافقان دي او په همدې توګه په خپله د مدینې په اوسېدونکو کې هم منافقان شته چې منافقت یې خوی ګرځېدلی دی. ته هغوی نه پیژنې، موږ هغوی پیژنو او موږ به هغو ته 2 ځلې سزا ورکړو، بیا به هغوی د ډېرې سترې سزا لپاره بیرته راوستل شي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ځینې نور خلک دي چې هغوی په خپلو ګناهونو اعتراف کړی دی، د هغوی عمل ګډوډ دی، څه ښه دی څه بد، لرې نه ده چې الله پر هغو باندې بیا مهربان شي، ځکه هغه تیریدونکی او رحم کوونکی دی. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ای پیغمبره، تو د هغوی له مالونو څخه د صدقې په اخیستلو سره هغوی پاک کړه او د نیکی په لاره کې هغوی وهڅوه او د هغو په حق کې د رحمت دعا وکړه، ځکه چې ستا دعا به د هغو لپاره د ډاډینې وسیله وي. الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. آیا د خلکو ته معلومه نه ده چې همغه الله دی چې د خپلو بندگانو توبه قبلوي او د هغو خیراتونو ته منظوري وربخي، او دا چې الله ښه معاف کوونکی او رحیم دی؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. او ای پیغمبر دوی ته ووایه چې تاسې عمل کوئ، الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې ستاسې کړو وړو اوس څه دي، بیا به تاسې د هغه ذات لوري ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکارو هر څه باندې پوهیږي او هغه به تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کول. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ځینې نور خلک دي چې د هغو معامله یعنی د هغو توبې مننه د الله په حکم تر اوسه پورې معطل ده، که یې خوښه شي سزا به ورکړي او که یې خوښه شي پر هغو باندې به بیا مهربان شي. الله په هر څه باندې پوهیږي او د حکمت څښتن دی. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ځینې نور خلک دي چې هغوی په دې غرض یو مسجد ودان کړي چې د حق بلنې ته تاوان ورسوي او د خدای د بندګۍ کولو په ځای کفر غوره کړي.
او په مؤمنانو کې تفریقه واچوي او دا په ظاهر عبادت ځای د هغه چا لپاره څارو ځای جوړ کړي چې لدین مخکې د خدای او د هغه د پیغمبر پر خلاف په جګړه لاس پورې کړی دی. غوی به ارومرو په قسم خوړلو سره وایي چې مونږ خو له نیکۍ پرته د کوم بل شي اراده نه درلوده، خو الله شاهد دی چې هغوی بیخي دروغجن دي. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ته هیڅ کله په دغه ودانۍ کې مدرېږه. کوم مسجد چې له لومړۍ ورځې نه د تقوا پر بنسټ ودان شوی وو همغه د دې ښه وړ دی چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودرېږي. په هغه کې داسې خلک دي چې سپېڅلتیا خوښوي او د الله هم دغه سپېڅلتیا غوره کوونکي خوښ دي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نو ستاسو څه ګمان دی چې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپل ودانۍ بنسټ د خدای په ویره او د هغه د رضا په غوښتنې کوي، یا هغه چې خپل ودانۍ د یو کمر په کاواکه لغم خوړلې غاړه باندې درولي وي او له هغه سره نیغ په نیغه د دوزخ په اور کې وغورځي. الله داسې ظالمانو ته هیڅ کله لاره نه ښیي. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. دا ودانۍ چې هغوی جوړه کړې ده تل به د هغو په زړونو کې د بې باورۍ سبب وګرځي چې د هغې د ویستلو اوس کومه لاره چاره نشته پرته له دې نه چې د هغو زړونه ټوټه ټوټه شي. الله ډیر ښه خبر او د حکمت خاوند دی. د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان نهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 129 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 111 آیت څخه اورئ. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقیقت دا دی چې الله له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي. هغوی د الله په لار کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي. له هغو سره د جنت وعده د الله په ذمه باندې یوه کلکه پخه وعده ده په تورات او په انجیل او قرآن کې. او څوک دی چې له الله نه زیات د خپلې وعدې پوره کوونکی وي نو خوښ اوسئ په خپلې دغې سودا چې تاسې له خدای سره کړې ده. همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. د الله لوري ته بیا رجوع کوونکی، د هغه بندگی په ځای راوړونکی، د هغه ثنا ستاینه ویونکی، د هغه په خاطر په ځمکه کې ګرځېدونکي را ګرځېدونکي، د هغه په وړاندې رکوع او سجده کوونکی، په نیکۍ حکم کوونکی، له بدۍ نه منع کوونکی، د الله د حدودو ساتونکی
هغه مؤمنان هم دغه شان وي چې له الله سره د راکړې ورکړې دا معامله سرته رسوي او ای پیغمبره دغه مؤمنانو ته زیری ورکړه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم له پیغمبر او هغو کسانو سره چې ایمان راوړی دی نه ښایي چې د مشرکانو لپاره د بخښنې دعاوې وکړي اگر که هغه د دوی خپلوان هم وي کله چې دوی ته دا خبره روښانه شوې ده چې هغوی د دوزخ وړ دي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ابراهیم چې د خپل پلار لپاره د بخښنې کومه دعا کړې وه هغه خو د هغې وعدې له مخې و چې هغه له خپل پلار سره کړې وه او کله چې هغه ته دا خبره روښانه شوه چې د هغه پلار د خدای دښمن دی نو له هغه څخه بیزاره شو حق دا دی چې ابراهیم ډیر زړه سوان دی له خدای ویریدونکی او د زغم خاوند وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم د الله دا کړن لار نه ده چې خلق له هدایت ورکولو نه وروسته بیرته په گمراهۍ کې اخته کړي تر څو پورې چې هغوی ته په ډاګه څرګنده ونښيي چې هغوی باید کومو شیانو څخه ځان وژغوري په حقیقت کې الله د هر شي علم لري إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او دا هم واقعیت دی چې د آسمانونو او ځمکې سلطنت د همغه الله په لاس کې دی مرګ او ژوند د همغه په واک کې دی او ستاسې هیڅ داسې ملاتړ او مرستندوی نشته چې تاسې له هغه نه وژغورلی شي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الله پیغمبر او هغو مهاجرینو او انصارو ته بخښنه وکړه چې هغوی په ډیر تنګ وخت کې د پیغمبر ملګرتیا وکړه که څه هم چې له هغو څخه ځینو زړونه کوږوالي خواته مایل شوي وو خو کله چې هغوی د دې انحراف پیروي ونه کړه بلکې د پیغمبر ملګرتیا یې وکړه نو الله هغوی معاف کړل بېشکه چې له دغو خلکو سره د هغه چلند د خواخوږۍ او مهربانۍ دی وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم او هر درې تنه هم معاف کړل چې د هغوی معامله ځنډول شوی و کله چې ځمکه له خپلې ټولې پراختیا سره سره پر هغوی تنګه شوه او د هغوی خپل ځانونه هم په هغو باندې پیټی شول او هغوی دا وګڼله چې له الله څخه د ژغورل کېدو لپاره د پناه کوم بل ځای په خپله د الله د رحمت له لمنې څخه پرته نشته نو الله په خپل مهربانۍ سره د هغو لوري ته رجوع وکړه تر څو چې هغوی د هغه لوري ته راوګرځي په باوري ډول هغه ښه معاف کوونکی او رحم کوونکی دی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے مؤمنانو
له الله نه ویریږي او د رښتینو خلکو ملګري شي. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يبيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. د مدینه اوسیدونکو او د شاوخوا د باندې اوسیدونکو ته دا هیڅ کله نه ښایېدله چې د الله پیغمبري پریخه او په کور ناست وای او له هغه نه په بې پروايي سره د خپل ځانونو په فکر کې شوی وای، ځکه چې داسې به هیڅ کله نه وي چې هغوی د الله په لار کې د لوږې تندې او بدني تکلیف څخه کړاو وګالي او د حق منکرانو چې کومه لار بدی سي هغوی پرې کوم ګام واخلي او لکوم دښمن څخه چې له حق سره دښمنی وي څه غچ واخلي او د هغه په بدل کې هغه ته یو نیک عمل ونلیکل شي. دا باوري ده چې د الله په وړاندې د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کیږي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. په همدې ډول دا به هم هیڅکله نه وي چې د خدای په لار کې هغوی څه لږ ډیر لګښت کوي او د جهاد په منډو ترړو کې هغوی کوم ناو یعنی درو وهي یعنی پر ولاړ شي او د هغو په حق کې هغه ونلیکل شي ترڅو چې الله د هغوی د دې غوړه کړنچاري مکافات حقوق ورکړي. وما كان المؤمنون لينفروا كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. او دا څه ضروري نه و چې مؤمنان ټول لمخې وتلی وای، خو داسې ولې ونه شو چې د هغوی د نفوسو له هرې برخې نه یو څه کسان وتلی وای او د دینی پوهې له تحصیل نه وروسته بیرته راستانه شوي او د خپل سیمې اوسیدونکي خبردار کړي وای ترڅو هغوی له غیر اسلامي چارچلن نه ډډه کړې وای. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اے مؤمنانو د حق له هغو منکرانو سره وجنګیږئ چې تاسو ته نږدې دي او باید هغوی په تاسو کې سختي ومومي او وپوهیږئ چې الله د پرهیزګارانو ملګری دی. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. کله چې کومه سوره نازله شي نو له منافقانو څخه ځینې د ملانډو په توګه له خپلو ملګرو څخه پوښتنه کوي چې له تاسو نه د چا ایمان په دې صورت سره زیات شو؟ د دې ځواب دا دی کوم کسانو چې ایمان راوړی دی د هغو په ایمان کې خو په واقع کې د هرې نازلېدونکې سورې زیاتوالی راوستی دی او هغوی پرې خوشحاله دي. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
البته د کوم خلکو په زړونو کې چې د منافقت ناروغي لګېدلې وه د هغو په پخوانۍ پلیدۍ باندې هرې نوې سورې یوه بله پلیدي زیاته کړه او هغوی د مرګ تر شیبو پورې په همدې کفر کې اخته پاتې شول. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. آیا دوی نګوري چې هر کال یو دوه ځلې په ازمویښت کې اچول کیږي خو په دې سره سم هم نه توبه باسي او نه کوم درس اخلي. کله چې کومه سوره نازلیږي نو دوی په سترګو کې یو له بل سره غږیږي چې چېرته څوک یعنی مسلمانان خو تاسې نه ویني بیا غلي ووځي تښتي. الله د دوی زړونه اړولي دي ځکه چې دوی ناپوه خلک دي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وګورئ تاسې ته یو پیغمبر راغلی دی چې په خپله له همدا تاسې څخه دی. په زیان کې ستاسې لوېدل پر هغه باندې ګران تمامیږي. هغه ستاسې د رغېدنې حرصناک دی. د مؤمنانو لپاره هغه خواخوږی او زړه سواندی دی. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اوس که دا خلک له تا څخه مخ اړوي نو ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زما لپاره الله کافي دی. له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته. پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هغه د ستر عرش څښتن دی. د قرآن عظیم شان لسمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 109 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې له حکمت نه ډک دی. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا د خلکو لپاره د حیرانتیا ځای و کله چې موږ له دوی څخه یو سړي ته وحی وکړه چې کافران وویروه او هغو کسانو ته چې ایمان راوړی زیری ورکړه چې دوی ته د دوی د پروردګار په نزد داسې نیک اجر دی چې مخکې له مخکې ورکړی شوی. کافران وویل چې بېشکه دا سړی ښکاره کوډګر دی. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. حقیقت دا دی چې ستاسې رب هماغه خدای دی چې آسمانونه او ځمکه په 6 ورځو کې پیدا کړل. بیا د خپل حکومت پر تخت باندې ځلانده شو او د کائناتو انتظام چلوي.
هیڅوک شفاعت یعنی سپارښت کوونکی نشته مګر دا چې د هغه له اجازې وروسته شفاعت وکړي. همدا الله ستاسو رب دی نو تاسو د همغه عبادت وکړئ. آیا نو تاسو به پوښ کې را نشئ یعنی پن نه اخلئ؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. د همغه لوري تستاسو ټول ورګرځي دل دي دا د الله په خو وعده ده بشک پیدایښت همغه پیل کوي بیا به همغه دوهم ځل پیدا کړي ترڅو کوم خلکو چې ایمان راوړای دی او ښه عملونه سرته رسولي دي هغه ته په پوره انصاف سره مکافات ورکړي او کوم کسانو چې د کفر مسلک غوړه کړی دی هغوی به د حق د هغه انکار په مجازات کې چې کاوه خو کېدلی اوبو څخي او دردناک سزا به وګالي. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فمغه چې لمر رون او سپوږمۍ روښانه پیدا کړې ده او د سپوږمۍ د نری کېدو غټېدو پړاوونه په منظم ډول ټاکلي دي ترڅو چې تاسو په هغو سره د کلونو او نیټو حساب معلوم کړئ. الله دا هر څه د لوبې په ډول نه بلکې له مقصد سره پیدا کړی دي. هغه خپل نښانې د هغو خلکو لپاره چې علم لري په روښانه څرګنده توګه وړاندې کوي. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. په یقیني ډول د شپې او ورځې په اوختلو راوختلو یعنی اختلاف کې او په هر هغه شي کې چې الله په اسمانونو او ځمکه کې پیدا کړی دي د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې له ناوړه فکر او ناوړه چلند څخه ډډه کول غواړي. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. حقیقت دا ده کوم خلک چې لمونږ سره د یو ځای کېدو هیلمن نه دي او د همدې دنیا په ژوندانه باندې خوښ او ډاډه شوي دي او هغه کسان چې زموږ له نښانو څخه غافل دي د هغو وروستی استوګنځای به دوزخ وي د هغو ناوړو چارو په بدله کې چې هغوی د خپلې دغې ناوړه عقیدې او غلطې کړنلارې له مخې سرته رسولې. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. او دا هم حقیقت دی چې کوم کسانو چې ایمان راوړی دی یعنی هغه رښتینولۍ منلي دي چې په دې کتاب کې وړاندې کړی شوي دي او غوره چارې سرته رسولي دي هغوی به د هغو رب د هغو د ایمان له امله پر سمه لاره وخوځوي له نعمت څخه په ډکو جنتونو کې به د هغوی لاندې ویالې بهیږي. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هلته به د هغوی نارې داوي چې پاکې ته ای خدایه د هغوی دعا به داوي چې سلامتیا دې وي او د هغوی هر وینا به په دې سره پای ته رسیږي چې
ټول ثنا ستاینه یوازې د الله رب العالمین لپاره ده. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. که چیرته الله له خلکو سره په ناوړه چاره کې هم دومره تلوار کولای لکه څنګه چې د دنیوي ښېګڼې په غوښتنه کې چټکې کوي، نو د هغو د کړو وړو فرصت به یو وخت پای ته رسول شوی. خو زمونږ دا عادت نه دی، ځکه خو مونږ هغو خلکو ته چې له مونږ سره د یو ځای کېدو هیله نه لري په سرغړونه کې د هغو د لالهانده کېدو لپاره ورته فرصت ورکوو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. د انسان حال دا دی چې کله پر هغه باندې کوم سخت وخت راځي نو په ولاړې ناستې او ملاستې مونږ بلی، او کله چې مونږ د هغه کړاو ایسته کو نو داسې زی ووځي چې ته به وایې هغه هیڅکله په خپله کومه بده ورځ کې مونږ له سره بللي نه وو. په دې ډول له حده تېري کوونکو لپاره د هغوی کړه وړه ښایسته کړی شوي دي. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. اے خلکو، مونږ له تاسو نه مخکې قومونه هلاک کړل کله چې هغوی د ظلم چلند غوره کړ او د هغو پیغمبرانو هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل او هغوی له سره ایمان را نه وړ. په دې ډول مونږ مجرمانو ته د هغو جرمونو بدله ورکوو. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. اوس له هغونه وروسته مونږ تاسو ته په ځمکه کې د هغوی ځای درکړی دی تر څو وګورو چې تاسو څنګه عمل کوئ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. کله چې دوی ته زموږ روښانه خبرې اورول کیږي نو هغه خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیلهمن نه دي وایي چې د ده پر ځای کوم بل قرآن راوړه یا په ده کې څه تعدیل راوله. ای محمده، دوی ته ووایه زما دا کار نه دی چې له خپله ځانه په ده کې څه تعدیل او ترمیم وکړم. زه خو صرف د هغې واحې پیرو یم چې ما ته لیږل کیږي. که زه د خپل رب له امر نه سر وغړوم نو زه د یوې ډېرې هیبتناکې ورځې څخه ویریږم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. او وایا که د الله اراده هم دا وای نو ما به دا قرآن تاسو ته هیڅکله نو واورولی او الله به تاسو ته د هغه خبر قدر هم نه وای درکړی. خنو ما خو له دې نه مخکې ستاسو په منځ کې یو عمر تیر کړی دی. آیا تاسو له پوهې نه کار نه اخلئ؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. نو له هغه نه به غټ ظالم بل څوک وي چې یوه د دروغو خبره له ځانه جوړه کړي د الله لوري ته منسوب کړي
او یا د الله واقعي آیاتونه دروغ غني دا باوري ده چې مجرمان هیڅ کله نشي بریالي کېدای. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. دا خلق له خدای پرته د هغه څه عبادت کوي چې نور ته ګټه رسوي شي او نه تاوان وایي چې دا د الله په وړاندې زموږ سپارښتګر دي. ای محمد دوی ته ووایه آیا تاسې الله له هغې خبرې نه خبروئ چې پر هغې باندې هغه نه په اسمانو کې پوهیږي نه په ځمکه کې. هغه له هغه شرک نه چې دوی کوي پاک دی او لوړ او پورته دی. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. په ابتدا کې ټول انسانان یو امت وو، بیا وروسته هغوی بیلابیلې عقیدې او مسلکونه جوړ کړل او که ستا د پروردګار لخوا الله له پخوا یوه خبره فیصله کړای شوې نه وای نو په کوم شي کې چې هغوی په خپلو منځو کې اختلاف کوي د هغې به پرېکړه شوې وه. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. او دا چې هغوی وایي چې په دې پیغمبر باندې د ده د رب له لوري څه کومه اندېښانه ولې نازله نه شوه نو دوی ته ووایه د غیبو څښتنه واکمن خو یوازې الله دی. ښه ده سترګې په لاره اوسئ زه هم له تاسې سره منتظر یم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. د خلکو دا حال دی چې له کړاو نه وروسته چې کله مونږ په هغو باندې د رحمت خوند وڅکو نو هغوی سمدلاسه زمونږ د نښانو په باب په دسیسو لاس پورې کوي. دوی ته ووایه الله په خپل چل کې له تاسې نه ډېر تیز دی د هغه په رښتې ستاسې ټول چلونه لیکي. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هماغه الله دی چې تاسې په وچه او لمده کې ګرځوي لکه چې کله تاسې په کښتیو کې په سپرېدو په موافق باد سره خوشحاله سوکاله سفر کوئ او بیا په ناڅاپي ډول مخالف توند باد راوالوځي او له هرې خوا نه څپې څپانده کېږي او مسافران انګیري چې په طوفان کې راګیر شول. په هغه وخت کې ټول خپل دین یوازې د الله لپاره خالصوي او داسې دعاګانې غواړي چې که تا مونږ ته له دې بلا څخه نجات راکړ نو مونږ به شکر ویستونکي بندګان شو. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم
ربكم فننبئكم بما كنتم تعملون. خو هغه چې کله هغوی وژغوري نو بیا هم هغه خلک له حق څخه په انحراف کولو په ځمکه کې په سرکشي لاس پورې کوي. ای خلکو، ستاسې دا سرکشي برعکس همدا ستاسې په زیان تمامه شوې ده. د دنیا څو ورځني خوندونه دي واخلئ، بیا زموږ لوري ته ستاسې راګرځېدل دي. په هغه وخت کې به موږ در وښیو چې تاسې څه کول. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. د دنیا د دغه ژوندانو مثال چې تاسو د هغه په نشه کې مست یې زموږ له نښانو څخه غفلت کوئ داسې دی لکه چې له اسمان نه موږ اوبه ورولې نو د ځمکې حاصلات چې انسانان او څاروي ټول خوري ښه ګڼ شول. بیا په همغه وخت کې چې د ځمکې خپل پسرلی او کښتونه ښکلي ښایسته پکې ولاړو او د هغې څښتنانو دا ګڼله چې اوس موږ له دې نه په ګټه اخیستلو قادر یو. په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې زموږ حکم راغی او موږ هغه داسې تالا والا کړل چې ته به وایې پرون هلته له سره څه شی نه و. په دې ډول موږ خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره په ډاګه څرګنده وړاندې کوو چې فکر کوونکي پوهېدونکي. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تاسو په دې فاني ژوندانه باندې غولېدلې او الله تاسو ته د سلامتیا د کور په لوري بلنه درکوي. لارښوونه د هغه په واک کې ده، چاته چې د هغه خوښه شي سمه لاره ورښيي. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. کوم کسانو چې د خو چارو لار غوړه کړه د هغو لپاره ښېګڼه ده او زیاته مهرباني. د هغو پر مخونو باندې به توروالی او خواري خورا نشي. هغوی د جنت مستحق دي، هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او کوم خلکو چې د بدیو ګټه کړې ده د هغو چې څنګه بدی ده همغسې بدله به ومومي. خواري به ورباندې مسلط وي، هیڅوک بل الله نه د هغو ژغورونکی نه وي. د هغو پر مخونو باندې به داسې ترږمۍ خوره شوي وي لکه چې د شپې تورې پردې ورباندې غوړېدلې وي. هغوی د دوزخ وړ دي، هلته به هغوی د تل لپاره اوسي. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. په کومه ورځ چې مونږ دوی ټول په یو ځای په خپله محکمه کې را پاڅو بیا هغو خلکو ته چې شرک یې کړی دی وایو چې په خپل ځای سار شي، هم تاسې او هم ستاسې جوړ کړي شریکان. بیا به مونږ د دوی له منځه د بېګانه توب پرده ایسته کړو.
او د دوی شریکان به ووایي چې تاسو خو زموږ عبادت نه کوئ. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. زمونږ او ستاسو په منځ کې د الله شاهدي کافي ده چې که تاسو زموږ عبادت کوو هم خو موږ ستاسو له دې عبادت نه بیخي بې خبره وو. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. په هغه وخت کې به هر څوک د خپل کړو خوند وڅکي، ټول به د خپل حقيقي څښتن خواته وروګرځول شي او هغه ټول دروغ چې دوی جوړ کړي وو ورک بشي. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نو دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسو ته له اسمان او ځمکې نه روزي درکوي؟ دا د اورېدو او لیدو قواوې د چا په واک کې دي؟ څوک ژوندی له مړي او مړی له ژوندي راباسي؟ څوک د مخلوقاتو د دې نظم تدبیر کوي؟ هغوی به ارومرو ووایي چې الله. ووایه نو تاسو د حقیقت پر خلاف تګ کولو نه ډډه نه کوئ؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فدغه صفاتونو سره خو همدا الله ستاسو حقيقي رب دی، نو له حق ورسته له گمراهي پرته نور څه پاتې شول؟ خنو تاسو کومې خواته اړول کیږي؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ای پیغمبر وګوره په دغه سنا فرمانی غوړه کوونکو باندې ستاسو رب خبره ریښتینه شو چې هغوی به منونکي نشي. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. له دوی نه پوښتنه وکړه ستاسو په انګیرل شو شریکانو کې څوک شته چې لومړی پیدا کول هم کړی وي او دوهم ځل پیدا کول هم وکړي؟ وایه هغه یوازې الله دی چې لومړی پیدا کول هم کوي او دوهم ځل هم. نو تاسو دا په کومه چپه لاره باندې خوځول کیږي؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. له دوی نه پوښتنه وکړه ستاسو په ګڼل شوو شریکانو کې څوک داسې هم شته چې د حق لوري ته رهبري کوي؟ ووایه هغه یوازې الله دی چې د حق لارښوونه کوي. ښه نو وښیي څوک چې د حق خواته لارښوونه کوي هغه د دې زیات وړ دی چې د هغه پیروي وشي یا هغه چې په خپله لاره نه مومي مګر دا چې ورته لاره وښودله شي؟ ښه نو پر تاسو باندې څه شوي دي؟ څنګه چپه چپه فیصلې کوئ؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. حقیقت دا دی چې له دوی نه زیاتره خلک یوازې په انګیرنې او ګمان پسې روان دي، په داسې حال کې چې ګمان د حق اړتیا یو به څه هم نه پوره کوي. څه چې دوی کوي الله ورباندې ښه پوهیږي. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. او دا قرآن هغه شی نه دی چې د الله له وحی او ښوونې څخه پرته تصنیف کړی شي، یعنی له الله پرته نورو ته نسبت ورکړی شي،
بلکې دا خو د هغه څه چې پخوا راغلي وو تصدیق او د الکتاب تفصیل دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائناتو د حکم چلوونکي له لوري څخه دی. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا دوی وایي چې پیغمبر دا په خپله تصنیف کړی دی، یعنی په دروغو خدای ته منسوب کړی؟ وایه که تاسو په خپل دغه تور لګولو کې ریښتیني یاست نو د ده په څیر یوه سوره تصنیف کړې راوړئ او له یو خدایه پرته چې نور هر څوک راغوښتلی شي د مرستې لپاره یې راوغواړئ. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. اصلي خبره دا ده چې کوم شی چې د دوی د علم په احاطه کې نه دی راغلی او د کوم شي راتلونکی چې د دوی تر نظر لاندې نه دی راغلی، دوی هغه ارومرو په اټکلي ډول دروغ وګاڼه. په همدې ډول خو له دوی نه مخکې خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي. نو وګوره د هغو ظالمانو څه عاقبت شو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. له دوی نه به ځینې خلک په دې کتاب ایمان راوړي او ځینې به یې ران نه وړي او ستا رب هغه مفسدان ښه پیژني. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. که دوی تا دروغجن ګڼي نو ووایه چې زما عمل زما لپاره او ستاسې عمل ستاسې لپاره دی. څه چې زه کوم د هغه له مسؤلیت نه تاسې خلاص یې او څه چې تاسې کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. په دوی کې ډېر داسې خلک دي چې ستا خبرې اوري، خو آیا ته به کاڼه واوروې که هغوی په هیڅ باندې هم ونه پوهېږي؟ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. له دوی څخه زیاتره کسان دي چې تا ته ګوري، خو آیا ته ړندو ته لاره ښیې که هغوی هیڅ نه ویني؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حقیقت دا دی چې الله پر خلکو ظلم نه کوي، خلک په خپله پر خپل ځان ظلم کوي. د یونس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان لسمه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 109 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 45 آیت څخه اورئ. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. او په کومه ورځ چې الله دوی را پاتوي نو همغه د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکاره شي چې ته به وایې دوی صرف پوره 1 ساعت په خپلو منځو کې د پیژنګلوۍ دپاره ځنډېدلي وو. په هغه وخت کې به په پلټنه ثابته کړای شي چې په واقع کې هغه کسان سخت له زیان سره مخامخ شول چې له الله سره یو ځای کېدلې دروغ وګڼل او هیڅکله هغوی پر سمه لاره نه وو. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. او کوم ناوړه سرنوشت څخه چې مونږ هغوی ویرو د هغه یو برخه به مونږ ستا په ژوند کې دروخي یا بل هغه نه مخکې تا واخلو. په هر حال د دوی راتګ زمونږ خواته دی
او دوی چې څه کوي الله ور باندې شاهد ده. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. د هر امت لپاره یو پیغمبر ده، نو کله چې کوم امت ته د هغه پیغمبر راځي نو د هغه فیصله په پوره عدالت سره کیږي او پر هغه باندې به یو بڅری ظلم هم نه کیږي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وای کستا سي دا اختار رښتیا ده نو دا به کله ترسره کیږي؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وای زما په واکه د خپل ځان ګټه او زیان هم نشته. هر څه د الله په خوخي پورې اړه لري. د هر امت لپاره د مهلت یو موده ده. کله چې دا موده پوره کیږي نو پوره یو ساعت مخکې والای او وروسته والای به هم نه وي. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. دوی ته وایي تاسو کله په دې غور کړی دی چې کله الله عذاب په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې راشي نو تاسو څه کولای شئ؟ خنو دا کوم داسې شی دی چې د هغه لپاره مجرمان تلوار کوي؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. آیا کله چې هغه عذاب پر تاسو را پریوزي په هغه وخت کې به ومني اوس ځان ژغورل غواړي په داسې حال کې چې تاسو په خپل د هغه د چټک راتلو غوښتنه کوله. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. بیا و ظالمانو ته ویل شي چې اوس د ابدي عذاب خوند وڅکي چې تاسو ګټي د هغه مجازات نه پرته بل څه بدله تاسو ته درکول کېدای شي. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. بیا پوښتنه کوي آیا په واقعي ډول دا رښتیا دي چې ته وایې؟ وایه زما پر رب باندې قسم دا بیخي رښتیا دي او تاسو دومره زور نه لرئ چې د هغه د منځته راتګ مخه ونیسئ. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. او له هر هغه چا سره چې ظلم کړای دی د ځمکې د مخ شتمني هم وي نو له هغه عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره به په جریمه کې د هغې ورکولو ته حاضر شي. کله چې دا خلک هغه عذاب وګوري نو په زړه کې به پښیمانه شي خو د هغو په منځ کې به په پوره عدالت سره پریکړه وشي. هیڅ ظلم به پر هغو باندې نه وي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. واوري په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي. واوري د الله وعده رښتیا ده خو زیاتره انسانان نه پوهیږي. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هماغه ژوند بخي او هماغه مرګ ورکوي او د همغه په لوري ستاسو ټولو ورګرځېدل دي. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اے خلکو تاسو ته ستاسو د رب له لوري نصيحت راغلی دی
دا هغه شی دی چې د زړونو د ناروغیو شفا ده او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت دی. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ای پیغمبره وایه چې دا د الله فضل او د هغه مهرباني ده چې دا شی واستو. په دې باندې خو باید خلک خوشحالي وکړي. دا له ټولو هغو شیانو څخه ډېر غوره دی چې خلک یې راغونډوي. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ای پیغمبره دوی ته ووایه تاسې کله په دې کې فکر کړی دی چې کومه روزي چې الله تاسې ته راکوزه کړې وه له هغې تاسې په خپله ځینې حرام او ځینې حلال وګرځول. له دوی نه پوښتنه وکړه الله تاسې ته د دې اجازه درکړې وه او که تاسې پر الله باندې دروغ تړئ. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. کوم کسان چې پر الله باندې دا دروغ تړي د هغو څه ګمان دی چې د آخرت په ورځ به له هغو سره څه معامله وشي. الله خو پر خلکو باندې د مهربانۍ نظر لري خو زیاتره انسانان داسې دي چې شکر نه باسي. د یونس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان لسمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 109 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 1 آیت څخه اورئ. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ای پیغمبره ته چې په هر حالت کې اوسې او له قرآن نه چې هر څه اوري او ای خلکو تاسې هم چې څه کوئ د هغو ټولو په دوران کې مونږ تاسې ګورو. هیڅ دیو بڅري په اندازه شی په اسمان او ځمکه کې داسې نشته نه وړوکی نه غټ چې ستا د پروردګار له نظره پټ وي او په یو روښانه دفتر کې درج نه وي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. واوري څوک چې د الله دوستان دي ایمان یې راوړی دی د تقوا کړنلاره یې غوره کړې ده پر هغو باندې کومه ویره او کړاو نشته. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. د دنیا او آخرت دواړو په ژوندانه کې د هغو لپاره زیری دی. د الله خبرې نشي بدلیدلی همدا لوی بریالیتوب دی. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ای پیغمبره دا خلک چې په تا پورې کومې خبرې تړي هغه دې تاون نه زوروي. عزت په تمامه معنا د خدای په واک کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.
خبر اوسئ د آسمانونو اوسیدونکي وي که د ځمکې ټول د الله ملکیت دی او کوم کسان چې له الله څخه پرته له ځانه جوړ کړو شریکانو ته بلنه ورکوي هغه خالص د وهم او انګیرنې پیروان دي او محض اټکلونه کوي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فماغ الله دی چې ستاسو لپاره شپه پیدا کړې ده چې په هغې کې آرام وکړئ او ورځ روښانه ګرځولې ده. په دې کې د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې په خلاصو غوږونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنه اوري. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. خلق ویل چې الله څوک زوی نیولی دی سبحان الله هغه خو بې نیازه دی په آسمانونو او ځمکه کې چې څه دي ټول د هغه ملکیت دی. له تاسې سره د دې وینا لپاره دلیل څه دی؟ آیا تاسې د الله په باب هغه خبرې کوئ چې ستاسې په علم کې نشته؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اے محمد وایه چې کوم خلک چې په الله باندې د دروغ افتراء کوي هغوی هیڅ کله بریالیتوب نشي موندلی. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. د دنیا په څو ورځني ژوندانه کې د مزې چرچې وکړي بیا زموږ لوري ته د هغو راګرځېدل دي بیا به موږ د هغه کفر په بدل کې چې هغوی مرتکب کیږي پر هغو باندې د سخت عذاب خوند وڅکو. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. دوی ته د نوح قصه واوروه د هغه وخت کیسه چې کله هغه خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه که ستاسې په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په بیا اورولو سره له غفلت نه ستاسې راویښول ستاسې لپاره له زغم نه پورته شوي دي نو زما توکل پر الله باندې دی. تاسې د خپلو انګیرلو شریکانو په ملګرتیا سره یوه پریکړه وکړئ او هر څه پلان چې ستاسې په نظر کې وي پر هغه ښه فکر غور وکړئ تر څو چې د هغه کوم اړخ ستاسې له نظره پټ پاتې نشي بیا زما پر خلاف هغه عملي کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. که تاسې زما له نصیحت نه مخ واړو نو ما ته مو څه زیان ورسو زه له تاسې نه د کوم اجر غوښتونکی نه وم زما اجر خود الله په ذمه دی او ما ته حکم شوی دی چې که څوک یې ومني که یې ونه مني زه په خپله مسلمان یعنی اطاعت کوونکی اوسم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. دوی هغه دروغجن وګاڼه او نتیجه دا شوه چې موږ هغه خلک چې له هغه سره په کښتۍ کې وو وژغورل او همغوی مو په ځمکه کې جانشینان کړل او هغه ټول خلک مو غرق کړل چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو.
نو وګوره څوک چې تنبیه کړی شوي وو او بیا هم هغوی ونه منله د هغو عاقبت څه شو ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين بیا له نوح وروسته مونږ بیلابیل پیغمبران د هغو قومو ته ولیږل چې هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره هغوی راغلل خو کوم شی چې هغوی مخکې دروغجن ګڼلی وو هغه یې بیا ونه مانه په دغه راز مونږ له حده تیري کوونکو په زړونو باندې مهر وهو ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين بیا له هغه وروسته موسی او هارون له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه سردارانو ته ولیږل خو هغوی د خپلې لویۍ غرور وکړ او هغوی مجرمان فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين نو کله چې له موږ څخه حقه معجزه د هغو مخې ته راغله نو هغو وویل چې دا خو ښکاره کوډې دي قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسی وویل تاسې حقې معجزې ته دا وایئ چې کله هغه ستاسې مخې ته راغله آیا دا کوډې دي په داسې حال کې چې کوډګران بریالیتوب نشي موندلی قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين هغو په جواب کې ویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې مونږ له هغې تګلارې نه راواړوې چې پر هغې باندې مونږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي او په ځمکه کې ستاسې د دواړو ورونو لویي برقراره شي مونږ خو ستاسې د خبرې منونکي نه یو وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم او فرعون خپلو کسانو ته وویل چې د کوډو په فن کې هر ماهر ماته راولئ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون کله چې کوډګران راغلل نو موسی هغو ته وویل تاسې چې د کومو شیانو غورځوونکي یاست هغه وغورځوئ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين نو کله چې هغوی خپل منترونه واچول نو موسی وویل دا څه چې تاسې اچولي دي دا کوډې دي الله هم دا اوس دا باطلوي د مفسدانو کار ته الله سمون نور بخي ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون او الله په خپل فرمانونو سره حق ښيي که د مجرمانو هغه هر څومره بدي سي فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين نو وګورئ چې موسی د هغه د قوم له څو تنو زلمیانو نه پرته نور چا ونه منه د فرعون له ویرې او په خپله د خپل قوم د مشرانو له ویرې څخه هغوی وویرېدل چې فرعون به هغوی په عذاب کې اخته کړي او واقعیت دا دی چې فرعون په ځمکه کې برلاسي درلودله او هغه له هغو خلکو څخه و چې په هیڅ پوله باندې نه تمیږي یعنی له اسرافکارانو څخه و وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسی خپل قوم ته وویل چې ای خلکو
که تاسو پر اختیار سره پر الله باندې ایمان لرئ نو پر هغه توکل وکړئ که مسلمانان یې. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هغه جواب ورکړ مونږ پر همغه الله باندې توکل وکړ. ای زمونږ ربه مونږ د ظالمانو لپاره فتنه مګرځوه او په خپل رحمت سره مونږ ته له کافرانو څخه نجات راکړه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. او مونږ موسی او د هغه ورور ته اشاره وکړه چې په مصر کې د خپل قوم لپاره څو کورونه تیار کړئ او خپل دغه کورونه قبله وګرځوئ او لمونځ قائم کړئ او مؤمنانو ته زیری ورکړئ. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسی دعا وکړه ای زمونږ ربه تا په فرعون او د هغه په سردارانو باندې د دنیا په ژوند کې ښکلا او مالونه لورولي دي. ای ربه آیا دا د دې لپاره دي چې هغوی خلک ستا له لارې نه بېلارې کړي؟ ای ربه د هغو مالونه تالا والا کړه او د هغو په زړونو باندې مهر ووهه چې ایمان را نه وړي تر څو پورې چې دردناک عذاب نه وي کتلی. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله تعالی په جواب کې وفرمایل ستاسو دواړو ورونو دعا قبول کړای شو. ثابت قدم اوسئ او د هغو خلکو د کړنچارې پیروي هیڅ کله مه کوئ چې علم نه لري. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. او مون بني اسرائیل له سمندر نه پوري وېستل نو فرعون او د هغه لښکر د ظلم او تیری په غرض په هغوی پسې روان شو. ان تر دې چې کله فرعون په غرقېدو شو نو غږ یې وکړ ما ومنله چې له هغه ذات نه پرته بل حقیقي خدای نشته چې پر هغه باندې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی او زه هم د اطاعت سرټیټونکو یعنی مسلمانانو څخه یم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جواب ورکړ شو اوس ایمان راوړي په داسې حال کې چې له دې نه لږ مخکې پورې خو دې نافرماني کوله او له فساد راوړونکو څخه وي. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اوس به نو مونږ یوازې ستا جوسه وژغورو تر څو له تا نه وروسته زوزات لپاره د عبرت نښه وګرځي که څه هم چې زیاتره انسانان داسې دي چې زمونږ له نښانو څخه غفلت کوي. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مون بني
اسرائیل ته ډیر ښه استوګنځای ورکړ او هغه ته مو د ژوند د ډیر ستر وسایل وروبخل نو هغه په خپل منځو کې اختلاف نکړ مګر هغه وخت چې کله هغه ته علم راغلی په باوري ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغه په منځ کې د هغه شی فیصله وکړي چې په هغه کې هغه اختلاف کوي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. اوس که ستا د هغه هدایت له پلوه لږ غوندې شک هم وي چې موږ پر تا باندې نازل کړی دی نو له هغو خلکو نه پوښتنه وکړه چې له پخوا نه کتاب لولي په واقع کې دا ستا د رب له لوري تا ته حق راغلی دی له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه او په هغو خلکو کې مه شاملېږه چې هغو د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دي که نه نو له زیانکارانو څخه به یې. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. حقیقت دا دی پر کوم خلکو باندې چې ستا د رب خبره رښتینې شوې ده د هغو مخې ته که هر نښانه راشي هغوی هیڅکله ایمان نه راوړي تر څو چې مخامخ درناک عذابونه ګوري. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نو آیا داسې کوم مثال شته چې یوې سیمې د عذاب په لیدلو ایمان راوړی وي او د هغې ایمان د هغې لپاره ګټور ثابت شوی وي؟ د یونس له قوم نه پرته د هغه کوم مثال نشته. هغه قوم چې کله ایمان راوړی وو نو البته مونږ په دنیوي ژوندانه کې له هغو نه د رسوایي عذاب ایسته کړی او هغو ته مو تر یوې مودې پورې له ژوندانه څخه د ګټې اخیستلو مهلت ورکړی. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. که ستا د رب اراده دا وای چې په ځمکه کې د ټول مؤمنان او فرمان برداران اوسي نو د ځمکې ټولو اوسیدونکو به ایمان راوړی وای نو آیا ته خلک مجبوروي چې ایمان راوړي؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هیڅ کخ د الله له اذن نه پرته ایمان نشي راوړلی او هغه کسان چې له عقل نه کار نه اخلي الله پر هغو عذاب راولي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. دوی ته ووایه په ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي هغه په غړېدلو سترګو وګورئ او کوم خلک چې له سره ایمان راوړل نه غواړي د هغو لپاره نښانې او اخطارونه څنګه ګټور کېدای شي. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اوس دوی له دې نه پرته د بل څه شي انتظار باسي چې همغه بدې ورځې وګوري چې له دوی نه مخکې تېر شو خلکو لیدلي دي. دوی ته ووایه ښه نو انتظار وباسئ زه هم له تاسې سره منتظر یم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بیا کله چې داسې وخت راځي نو موږ خپل پیغمبرانو او هغو کسانو ته نجات ورکوو چې ایمان یې راوړی وي. زموږ همدا کړنلاره ده پر موږ باندې دا حق دی چې مؤمنان وژغورو.
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ای پیغمبره ووایه چې ای خلکو که تاسو تر اوسه پورې زما د دین په باب په څه شک یاست نو واورئ چې تاسو چې له الله نه پرته د کومو بندګي کوئ زه د هغو بندګي نه کوم بلکې یوازې د هغه خدای بندګي کوم چې ستاسو مرګ د هغه په واک کې دی. ما ته حکم شوی دی چې زه له ایمان راوړونکو څخه اوسم او ما ته ویل شوي دي چې ته یوې خواته اوسه خپل ځان سم سیخ پر دغه دین قایم کړه او هیڅکله له مشرکانو څخه مه کېږه. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. او له الله نه پرته کومه داسې هستی یعنی کوم شی مه بله چې نه درته ګټه رسولی شي نه زیان. که ته داسې وکړې نو له ظالمانو نه به یې. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. که الله تا په کوم مصیبت کې واچوي نو په خپل له هغه پرته بل څوک نشته چې دا مصیبت ایسته کړي او که هغه ستا په باب د کومې ښېګڼې اراده وکړي نو د هغه د فضل مخاړونکی هم څوک نشته. د هغه چې له خپلو بندګانو نه چاته خوښه شي خپل فضل ورباندې پیرزو کوي او هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. اے محمد صلی الله علیه وسلم وایه چې ای خلکو تاسو ته ستاسو د رب له لوري حق راغلی دی. اوس چې څوک سمه لاره غوره کړي د هغه سم حرکت د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې ګمراه پاتې شي د هغه ګمراهي د همغه لپاره تباه کوونکی ده او زه پر تاسو باندې کوم څارندوی نه یم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. او ای پیغمبره ته د هغې لارښوونې پیروي کوه چې تا ته د وحی په وسیله لیږله کیږي او صبر وکړه تر څو چې الله فیصله وکړي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی. د هود مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو لسمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 123 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الف لام را
دا سه فرمان دی چې آیاتونه په پاخه او مفصل ډول ویل شوی دي د یو با حکمت او با خبره ذات لخوانه چې تاسو بندگی مکوئ مگر یوازې د الله زه د هغه لوري څخه تاسو ویرونکې هم يم او زیری درکونکې هم او دا چې تاسو خپل پروردگار نه بخنو غواړئ او د هغه لوري تر وګرځي نو هغه به تر وی ټاکلې مودې پورې تاسو ته د ژوند خو وسایل درکړي او هر د فضل خاوند ته به د هغه فضل ورکړي خو که تاسو مخ واړوي نو زه تاسو په باب دی ویلوې هیبتناکي ورځې العذاب څخه ویریږم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ستاسو ټول د الله لوري ته ورګرځیدل دي او هغه هر څه کولای شي ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وګورئ دوی خپل سینې ته وی ترڅو له هغه نه ځان پټ کړي خبردار اوسئ کله چې دوی په جامو سره خپل ځان غاړي الله د دوی په پټو هم پوهیږي او په ښکارو هم هغه خو پر هغو رازونو هم خبر دی چې په سینو کې دي